بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، د سحاق اکیډمي نه بیا هم سحاق ستاسو په چوپړ کې یم. په دې درس کې به ګران دوستانو موږ دا زده کوو چې څنګه موږ د کیمرا لینس بلور په یو عکس باندې یا په انځور باندې اپلای کولی شو. لکه څنګه چې عکسونو کې به تاسو لیدلي چې دا کوم آبجیکټ چې یا دا کوم عکس چې دا په فوکس کې او شاته بیکګراوند هغه ډېر خیره شوی. نو نن په همغه باندې کار کوو. بیا هم زه کویک سلیکشن ټول نه کار اخلم. که تاسو خپل ټول بار ته راشئ نو کېدای شي تاسو هلته دا میجیک سلیکشن ټول وي. نو دغه درې کونجه بټن باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا مینو واده شي. دنه به کویک سلیکشن ټول سلیکټ کړئ او هغه نه پس به موږ د خپل تصویر سلیکټ کو. نو څومره دقیق چې تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ کار به همغونه صاف راشي. ګران دوستان، نو زه د خپل تصویر سلیکټ کوم. په دې سلیکشنونو باندې ما مخکې هم دوه ویډیوګانې جوړې کړي دوستانو. که تاسو هغه نه وي لیدلي نو هغه یو ځل باید وګورئ. دا تصویر زما سلیکټ شو مګر هغه ځایونه هم سلیکټ شوي چې زه نه غواړم هغه سلیکټ شوي. نو هغه دپاره زه دلته د منفي علامې ته ځم او هغه ځایونه دې نه منفي کوم. کوم چې زه نه غواړم چې هغه انتخاب شي په دې توګه. نو دوستانو دا زمونږ تصویر تقریبا سلیکټ شو. دا بعضې ساحې چې زه نه غواړم هغه مې ترې منفي کړې په دې توګه. دوستانو زما تصویر سلیکټ شوی دی. زه دلته په ده باندې رایټ کلیک کوم او یو 2 پکسله فیدر ورکوم. هغه نه پس راځو سلیکټ نه انور سلیکشن، یعنې دا زمونږ سلیکشن سرچپه شي. اوس فعلا بیکګراوند موږ سلیکټ کړی، خپل تصویر هم نه دی سلیکټ کړی. هغه نه پس راځو فلټر ته. د فلټر نه بلور او بلور نه لینز بلور. لینز بلور کې دلته په ریډیوس کې موږ کولی شو په دې شکل دا شاته کم خفیف دا کوم یو چې بیکګراوند کې چې کوم بلور دی هغه ته اندازه موږ د دې ځای نه انتخاب کو. نو دغه 21 به زما دپاره ښیي او دلته کنټرول ډي سره ډي سلیکټ. اوس ګران دوستان تاسو ګورئ چې ټوله توجه چې ده یا ټول فوکس په د عکس باندې د شاته بیکګراوند ډېر خفیف شو. دا هم په فوټوشاپ کې یو تخنیک و ګران دوستانو. نو خدای دې وکړي چې د نه هم تاسو یو څه زده کړي وي. یو کار بل هم زه کوم په درس کې کنټرول زی سره د بیرته شاته ځمه او په فلټر کې بلور او په بلور کې ریډیال بلور هم موږ ته یو ډېر ښکلی افیکټ راکوي په دې شکل. نو دا هم یو ډېر ښکلی ډیزاین جوړ شو ګران دوستانو. نو خدای دې وکړي چې دنه هم تاسو یو څه زده کړي وي. د لا نورو ویډیوګانو دپاره زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زه وکولی شم تاسو نور درسونه هم آماده کړم. نو اوس مو په لوی خدای سپارم. په مخه مو ګلونه.